د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه یوې نوې پړاو ته دننه شوې ده. روسیې نن خبر ورکړ چې اوکراین د امریکایي ستراتیژیکو توغندیو په کارولو د دې هیواد یو شمېر سیمې په نښه کړې دي. د روسیې رسنیو د مسکو چارواکو په حواله وویل چې دغه اوږده واټن ویشتونکي امریکایي توغندي د روسیې په لویدیځ کې د بریانسک په سیمه کې لګېدلې دي. دا کړکېچ تر هغه وروسته زیات شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکو امریکایي توغندیو د کارولو اجازه ورکړه. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента. هاخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د جو بایدن د دې اقدام په غبرګون کې د خپل هیواد د اټومي ستراتیژۍ د نوي کولو طرحه هم تصویب کړه. کرملین خبرداری ورکړی چې د اوږده واټن ویشتونکو امریکایي توغندیو هر ډول برید ممکن سخت غبرګون سره مخ شي او ان اټومي ځواک به ورته ورکړي.